او حرامي نه به سم کار چرته کې وشي اصیل نه دی نه یې پته د خپل پلار شته. زه د ثوابې واسطې او ته د دغه ټیم ډېره مننه کوم چې زما د مات ګوډ کلام یې خوښ کړ او بیا یې ماله مقرره کړه. نو زه به د دې یو رباعي په عرض کوم او بیا یو نظم ویمه. وایي که غر لوی دی نو په سر باندې لار شته، که غر لوی دی نو په سر باندې لار شته، که دا ژرنده دی د پلار د پکې وار شته، او د هر چا په مریخ په مک د ظالمه دې دنیا کې ډېرې خولې لا د ازار شته. او حرامي نه به سم کار چرته کې وشي اصیل نه دی نه یې پته د خپل پلار شته. وی حرامي نه به سم کار چرته کې وشي اصیل نه دی نه یې پته د خپل پلار شته. او خلک وایي دا دنیا د روانېدو ده، نه روانېږي اوس هم پکې لا ایماندار شته. او نیک عمل کې تکلیفونه خامخا وي خو بیا وروستو په خزان پسې بهار شته. او مابدخانه مرګ به هر ځي روخ له راشي، مین مستیا د ده د هر چا وار په وار شته. وایي دا یو نظم دی د دې اوسنۍ زمانې د مسلمانانو په حال باندې افسوس. وی نه سوال د چا قبلیږي نه زاری د چا قبلیږي، زارې دی او سجدې دی خو د چا نه منظورېږي. کروڑونو باندې خولې دي په سوالونو باندې ستړې شوې، په خېټو کې حرام دي ځکه جبرې مو شبړې شوې. الله مونږ نه خفه دی درنګ له کاڼي راورېږي، نه سوال د چا قبلیږي نه زاری د چا قبلیږي. سپینیت په دین کلک د ښه مسلمانو پخواني خلک، نه دومره مدرسې وي په خدای ګران و اولنې خلک. ظاهره مونږ ښکلي یو باطن زموږ تورېږي، نه سوال د چا قبلیږي نه زاری د چا قبلیږي. دشمن یو د سنتو خپل مخ چاړه راکاږو، په مخ کې ویښته وینو نو د ویښه یو کاږو. د ښځې او سړي پکې تمیز نه معلومیږي، نه سوال د چا قبلیږي نه زاری د چا قبلیږي. دا مونږ به داسې نه وو خو جانان مو امریکا ده، مذهب مو امریکا ده او خپل ځان مو امریکا ده. چې دین د امریکې نن په پیسو باندې خورېږي، نه سوال د چا قبلیږي نه زاری د چا قبلیږي. د ګوړې په شربت کې زهر راکړي او په دین زمونږ حملې کوي، زمونږ د قسمت په واشنګټن کې فیصلې کوي. د خدای کلام به پروت وي ټلویزیون به غږېږي، نه سوال د چا قبلیږي نه زاری د چا قبلیږي. په مړي پسې خیر خیرات یې بند کړه، ډېر مولان وایي دا بدعت دی. اوس دې په ذل خرچې ته په دې مړي کوم جت دی. زاړه عالمان پوه نه وو، اوسني ډېر ښه پوهېږي، نه سوال د چا قبلیږي نه زاری د چا قبلیږي. وایي ډېر زر ده چې به راشي یو عذاب د خدای په حکم زلزله به وي وحشت به وي. وایي ډېر زر ده چې به راشي یو عذاب د خدای په حکم زلزله به وي وحشت به وي. ناشا د څه به مړ شي د هیبته زلزله به وي قیامت به وي. دا لوی لوی محلونه به په ځمکه راغورځېږي، نه سوال د چا قبلیږي نه زاری د چا قبلیږي.